د فرهنګ د چارو کارکوونکي او هغه کسان چې دلته کله کله زیار وباسي او په ځان باندې زحمتونه ګالي هغوی وستایل شي. زه ما ته ویل شوي او زه باید دا خبره وکړم چې په ډنمارک کې د کونړ د فرهنګي ټولنې مشرتابه هیات او زموږ د ډنمارک او افغانستان د لیکوالو د ټولنې مشرتابه هیات دغه ستاینلیکونه منظور کړي دي او هیلهمند یم چې دغه ډالۍ تاسو ټول ومنئ. له ښاغلي وزیر صاحبي نه هیله کوم چې سټیج ته تشریف راوړي او پیل به یې خپله وکړي چې دا لومړنی بختور کس څوک دی. زه خو داسې به وکړو که نه چې څه که خبره لرې دوستانو لومړنی ستاینلیک زه هغه چا ته ورکوم چې زمونږ بلنه ډېره په ورین تندي منلې ده او همیشه یې زمونږ د موسیقۍ تنده ماته کړې ده. ښاغلی کبیر امیري نه هیله کوو چې راشي او خپل ستاینلیک ورکړي. شیر علي خان نه هیله کوم چې راشي او ښاغلي عبدالمالک بېکسیار ته دغه ورکړي ستاینلیک ورکړي. منشي صاحب نه به هیله وکړو چې راشي او ممتاز ارمان ته دغه ورکړي. ممتاز ارمان صاحب نشته بیرون د باندې هغه ته لږ وکړه زه ته راځه خو هغه نه صاحبه کوي نه تر څو چې ارمان صاحب راځي منشي صاحب نه به یو شعر ووایو. شعر یې له زرلښت حبیب نه به هیله وکړو چې راشي او خپل ستاینلیک ترلاسه کړي. استاد ګلاب جان پردیسي نه هیله کوو چې راشي ولایت خان زادران ته دغه ورکړي ستاینلیک ولایت خان زادران.
محترم ډاکټر صاحب کرام نه به هیله وکړو چې راشي او محمد مستقل ته دا ستاینلیک ورکړي. محمد مستقل له ناروې راغلی دی او په افغان ټوب کې علاحده حساب لري او دا مشاعره یې زموږ ثبت کړله او راتلونکي به ډېر زر دغه خیر زه خو شاعر نه یم ډاکټر یم او خیر یو ټوکه به تاسو ته وګورئ ډاکټرانو په هکله چې لږ وخاندو. ما یو ملګری عزیز مې د دغه کې کار کوو په پېښور کې دا مهاجر به ورته راتلل افغاني مهاجر هلته به لاین ولاړ یو سپین ږیری سړی راغی وایي ډاکټر صاحب موږ ډېرې سپږې شوي دي او هغه راته ولیکه نسخه نسخه یې ورته ولیکله بېرته چې راغی دلته خو ډېر اوږد لاین ولاړو ده غوښته چې بې نوبته چغې ولې وایي ډاکټر صاحب دوا خو مې راوړه څنګه استعمال کړمه ویل هره سپږه نیسه او خوله کې دا پوډر ور اچوه بس ویل دغه استعمال دی. یوسف هیوادوست ته بلنه ورکوو چې راشي او ښاغلي حبیب الله غمخور ته یو ستاینلیک ورکړي. هیوادوست غمخور صاحب خو په ډېرو ستاینلیکونو ارزي او خو ډېر زیات کارونه کړي دي خو همدغه لږه تحفه دې ومومي. ښاغلي عبدالهادي بیلوال نه هیله کوو چې راشي او نعمت الله زماني ته ستاینلیک ورکړي. ښاغلي ممتاز اربان نه هیله کوو چې راشي او خپل ستاینلیک ترلاسه کړي. غرزه پردیسیان ښاغلي بېکسیار نه هیله کوو چې راشي او ننګ صاحب ته ستاینلیک ورکړي. ډګروال صاحب شریف الله خان ته بلنه ورکوو چې راشي او عمر بورا زماني ته ستاینلیک ورکړي.
انجینر صاحب عزیز نه هیله کوو چې راشي او یما جان ته ستاینلیک ورکړي. یما جان خلیل زمانی نه هیله کوو چې راشي او امید قاضي خیل ته راوړي. ښاغلی ډاکټر صاحب جمت الله خان مجاهد. رحمان صاحب شته ووته. شیرزاده ساجد ته بلنه ورکوم چې د بلجیم نه ډېره لرې لار وهلې او زموږ په پروګرام کې برخه اخیستې، خپل ستاینلیک ترلاسه کړي. هیواد شیرزاد عطاءالله عیسی خیل. عزیزالله غازی. نجیب الله قاضی خیل. روپی وبخئ بیا یې خپل ستاینلیک ترلاسه. خانزاده صلاحزی فرید شریفی.
تلوار پردیسی د استاد راجا نه هیله کوم چې راشي او ستاینلیک یې ترلاسه کړي. ارمان صاحب نه هیله کوو چې راشي ګرانې خور فیضه ابو استاد ته ستاینلیک ورکړي. اسد نجیب الله اسماره دوستانو زمونږ د ستاینلیکونو لړۍ په همدې پای ته رسیږي او